مامون علی کې هلي احترامات دوستانو د مامون پبلک های سکول وزټ مې نن کړی و راغلی وم دلته تاسو ته څنګه پته ده چې بایس ملکان بورډ 2022 ریزلټ آوټ شوی او سټوډنټان پکې ډېرې ښې ښې نمبرې حاصل کړي دي نو زما ډېر خوږ ملګری مجاهد عباس صاحب کوم چې د شاکروس تعلق ساتي هغه هم د دې 9th ایگزام حصه وه او هغه هم ډېر ښکلي مارک حاصل کړي مجاهد صاحب تاسو موږ ته خپل مارک لیک شو کوئ جی بالکل تاسو ټیم مالا راکړو او پرې خپله شو کې مې کیسه راکړله ډېر شکریا ادا کوم او د مارکس حواله سره زما مارکس چې خپل کړی مو 475 او 550 کې او مارک 475 مارکس زما په خیال کافي به ځکه چې دا هغه A ګریډ کې راځي مجاهد صاحب تاسو چې کوم د ایگزام ورکړی بایس ملکان 2022 سلانې ده تاسو د خپل مارکس څه څنګه وکړئ جی 475 مارکس چې کوم دي ډېر زه مطمئن یم د یو حد پورې چې مطمئن یم مجاهد صاحب تاسو بیسیک ایجوکیشن د کوم ځای سټارټ ایستئ جی دا بیسیک ایجوکیشن چې کوم و هغه ما د خرکي پرایمري سکول نه حاصل کړی تر تقریبا د سیکنډ کلاس پورې د هغه نه بعد بیا زه شهیدنګي پرایمري سکول کې مې یو کال 2 سبق ویل بیا بیسټ سکول ته رالم نو دغه سکول د بیسیک ایجوکیشن کوم د دې په حواله زما ډېر سکولونه هم بدل کړي ځکه بیسټ سکول و دغه بیسټ سکول نه اوس مامون سکول ته رالم دغه کې مې د 4 کلاس نه مې په مامون سکول کې شروع کړې وه اوس تقریبا اوس موږ په 9 کې مجاهد صاحب د دې څه وجه کېدای شي تاسو وایئ چې موږ درې څلور سکولونه چینج کړل اوس لاست ټایم موږ مامون سکول ته رالو دا څه وجه کېدای شي دې پسې خو شاید څه غټه وجه نشته دی خو بالکل په هغه کوم ایج کې چې موږ وو په هغه پسې به لکه موږ دومره پوهه نه وه هوښیار نه یو نو که فیملي د په شاته چې کوم سپورټ و هغه به موږ د داسې یو تعلیمي اداره به راښودله چې آیا دا ښه ده یا دا ناښه نو تعلیمي ادارې خو ماشاءالله زموږ په ادارې کې علاقه کې اوس هم اوس ماشاءالله ډېرې ښې شوي دي خو د هغو په سوچ کې به چې کوم ته موږ بوتللو هغه په سوچ کې هغه ښې وي ځکه به یې موږ بوتلو هر سړي یو خپل ژوند کې یو خپل ګوري څه آیډیل تاسو اوسه پورې څه آیډیل یا څه ګول مخته شته بالکل چې دا تا چې کوم سوال رانه وکړو دا بالکل ښه او زبردسته سوال دی ځکه چې په کوم معاشره او زموږ کوم خلک دي ملګري دي د هر یو چا خپل یو ګول دی چا وړوکی چا غټي خو د هغه په سوچ او د هغه په خیال مطابق هغه په هغه باندې پوره مخکې تللی شي ځکه هغه یو دا ګول یې سلیکټ کړی نو زما خو ګول دا دی ځکه دا دی چې زموږ معاشره کې اکثر ماشومان داسې اکثر لکه درې موږ وایو نو اکثر ماشومان داسې چې د تعلیم نه شاته دي که په مدرسه کې که په سکول کې په دواړو تعلیمونو چې کوم دا لږ شاته دي نو دغه باره کې زما سوچ دی چې کوم خپل وخت هم انشاءالله ورسېږي اوس کوم لا دومره وخت نه دی چې مطلب موږ معاشرې لپاره هم کار وکړو ځان لمږو نو یو وخت چې انشاءالله ورسېږو معاشرې لپاره به انشاءالله تعلیم د خورولو لپاره او په ټولو کې تعلیم انشاءالله مزید وړلو لپاره کوشش وکړو ډېر ښکلی او مزیدار سوچ دی چې تاسو غواړئ چې موږ په معاشره کې ایجوکیشن عام شي او زموږ هر فرد هر ماشوم ایجوکیټډ شي نو تاسو اوسه پورې څه داسې ګول یا آیډیل پرسن شته او بالکل چې په هر یو سړي په هر یو کس چې کوم دی خپل آیډیل پرسن وي د چا یو کس وي د چا بل کس وي اول لیست کې چې کوم دی هغه زموږ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دی خو په اوسني وخت کې چې کوم دی دا خو په اوسني وخت په کرنټ ټایم کې هر چا له پکار چې ځان یو آیډیل وګوري چې هغه په شان شي د هغه په طرز طریقه باندې لاړ شي زما آیډیل چې کوم دی هغه عمران خان دی ایکس پرایم منسټر ځکه چې هغه چې کوم د کرکټ لایق نه واله په هغه کې خلک دومره انسپایر کړ دومره قوم ته دومره دغه وکړه او هغه که 92 ورلډ کپ په صورت کې صرف هغه یو صرف واحد کپټن هغه چې په انډیا کې انډیا له شکست ورکړی هغه به طور کپټن او د هغه نه وروسته بیا که هغه کینسر هاسپټلز و نور نمل نالج سټي کالج و او اوس که په پولیټیکل هسټري چې کوم دا پولیټیکل لایف راغلی هغه نه ډېر خلک انسپایر شو او عوامو او د ملک یې ماشاءالله ډېر خدمت دغه کلي ورکلي نو دا روز مونږ د هغه نه زه انسپایر شوی یم ډېر هغه زما یو آیډیل پرسن دی په کرنټ مجاهد صاحب تاسو ډېر ښکلي او مزیدار
جواب موږ راکړ. مجاهد صاحب ماشاءالله تاسو دا خبره وکړه چې زموږ ګول عمران خان دی او انشاءالله موږ هغه فالو کوو او هغه موږ هغه چې کوم طرز زندګي موږ هغه فالو کوو. مجاهد صاحب اوس په اخر کې به زموږ معاشرې لپاره سوسایټي لپاره څه میسج ورکول غواړئ؟ د معاشرې دپاره مې دا میسج دی او خلکو ته مې دا وینا ده زمونږ ورونو پلرونو ګاونډیانو ملګرو ته دا وینا ده د معاشرې ته چې خپل ماشومان ورونه ټول چې کوم دي هغه تعلیم کې وکړي ځکه د یو قوم د ترقۍ تعلیم چې کوم دی د یو قوم په ترقۍ کې د ملا د هډوکي کردار ادا کوي. نو دې خبرې نه د دې یو قول نه تاسو که دا یاده کړئ دې ته تاسو سوچ وکړئ چې تعلیم څومره اهم دی. نو تعلیم چې کوم دی تاسو ټول په خپلو زندګۍ کې راولئ او تاسو به انشاءالله دې باندې به معاشره ډېره مخکې لاړ شي ترقي وکړي. مجاهد عباس صاحب ماشاءالله ډېر ښکلی میسج زموږ معاشرې لپاره سوسایټي لپاره ورکړو چې زموږ لپاره ایجوکیشن ډېر ضرورت دی او ایجوکیشن موږ ته کول غواړي چې موږ د نورو خلکو سره مقابلې وکړو. نو په دې ځای باندې اوس ما اجازت راکړئ.